السلام علیکم. ډیرو ګرانو ښاغلو ګلالو کتونکو، هر چېرته کې چې یئ ښاد آباد او خوشحاله اوسئ. د څو نور شعرونو سره تاسو ته مخاطب یم. د غزل څو شعرونه دي چې د مطلب خبره وکړه، د مطلب خبره وکړه، په ادب خبره وکړه، د مطلب خبره وکړه، په ادب خبره وکړه، د اصلاح خبرې وشوې، اوس د ډب خبره وکړه، د مسلک خبره پرېږده، د مذهب خبره وکړه، د مسلک خبره پرېږده، د مذهب خبره وکړه. نن د سترګې کړه خاموشه، نن د سترګې کړه خاموشه، نن په لب خبره وکړه. سیاست کې ځناورو د نسب خبره وکړه، سیاست کې ځناورو د نسب خبره وکړه. د مطلب یارانو ماته د غضب خبره وکړه، د مطلب یارانو ماته د غضب خبره وکړه. په حجره کې مشرانو د جلب خبره وکړه، په حجره کې مشرانو د جلب خبره وکړه. او د طالب خبره نه ده، د طلب خبره وکړه. ډیرو ګرانو ښاغلو ګلالو کتونکو، زما مینوالو چې کوم شعرونه تاسو ته وړاندې کړل، دا زما خپل شعرونه او هیله لرم چې تاسو به خوښ شوي او د نورو ښو شاعرۍ او د ښو شعرونو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم.